کی یودون عظیم کتاب لکل دا یولو عالم دا مذاہب کی دی سنرم مسئول امام احمد بن حنبل رحمه اللہ دا غیب حالات کی راضی یوزل دی یوجے کی آودس کی خواتا و صلیوبال عالم دا صوفی عالم دا صالح تستری رحمه اللہ یولو بزرگ ولی اللہ دا آغائی سیگوری امام احمد بن حنبل آغادی دا چینی خواتا سیدی دا اولان دی سیدہ لگتی گئی کی امام احمد سے بدن علام دی آودس گئی دا صوفی عالم سیدہ سے وطوکتل سیگوری امام احمد بن حنبل حاغا لدن علام دی آودس گئی و دیدن دا طالبان دی ورزی زان سرے واجبہ فکر گئی وینن حسدل تناسم آو کد امام احمد بن حنبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حادثو یولوی محادث دا حادثو خادم دا کپخبل نبی اجلا موجود وی ماہس کل نسوی کولے سے دلتمی آودس کرے وی زکا دماغ دا حقوق جبن دی ورزی آو داگی رب احترامی بدی نبی الاسلام عراسی و کار وکا عراسی و نیتی وکا عجب نیتی وکا نیتی داوکا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انائیل دا بیرزد عدد نائب احترامکم فخبل رجل عجس امام احمد فزان با نرکب رئی آو دا سدر اعلان لامام احمد بن حنبل اعلان دی آو دا سلوک آو با احترام خاطر بندی و محادث و دیولو عالم رسول اللہ مبارکی و عظیم خلیفہ دی عرص ایناس دی حدیث و قائم مقام دی آغیب خاطر بندی دی واقعی التقینس فحالاتو کی رازی یوزل اقبل شاگرد دا آغای قطوبی دی استاذ محترم قوائی و اداس چل دا سگوری داستانی تستری رحم اللہ دا علاس دا سمکلی ولی دا شاگرد قوائی وی استاذ دا تا دا علاس مکلی ولی وی پدی کی سی خبر دا وی خبر دانا کلسی وی مکلو پاسی وی دنیا تلاو آب امام احمد بن حنبل رحم اللہ مقاس اللہ ابو العزت دا عصمرا وزرعا و شاگردانو دا ورکاتون سوال دیانی روحانی شکل بندی آو امام احمد بن حنبل دا اللہ ابو العزت ورکوائی و احمد دا پا دنیا کی ایمان دا پیغمبر دا حدیث و درس کدی ورکاو رازا نند شاگردان عظم سیوی علی دا درس دا حدیث ورکا امام احمد بن حنبل درس شروع کر آو پدی کی ملیکر عزی لجنتنا آلام دی جنت قیمتی مرغلر راولی دی آو دی مجلس کندی ویشنگلی وی پدی کی اصول مرغلر امام راولی ولی تاسی لاس اخلاص دا مرغلر داسی زریدلی آو داسی پرکی کاو وی دامانا مرغلری دی آو بیا ورطوائی وی اللہ سم عمل بسر وکرا دا ورطوائی وی اللہ زوب کلم اللہ حضور کدیم اعمال وران بسول نیک اعمال و بد اعمال وی کلت سے دیاری طول و دیاری وزن شروع سے گورم دماغ بد اعمال اضافسو و امام دی سخت ورخطا یا اللہ و عزت دی فکر کی ام سیوس پر اعلان کی گی سی سال دوزخ روان کی و اللہ رب العزت کرل سی بیاب دماغ رحم عمل سوی سال سے دار نتیجہ معلوم اسولا ملیکی حاضر کرام الکاتبین حاضر پتاصل مدرشوی پتاصل ظلم مدرشوی اتاق الاعمال دی خطای و عمل ناس اشتا ستاقم پر حال دیالی معلومات نشتا عمل دادا کل ستاق لانے کرزن یا بسکاو او امام احمد سے امام دا حدیث دا پیغمبر دا حدیثو یا استاذ آلان یا بسکاو کادا سے وتوکتل بلرکی دیو خبر راغا ارادہ راغا ارادہ داوا صداقو نبی علیہ السلام کا موجود ہوئی دا سنسوئی کی دل سے امام یا بسکاو یا برستا او بسکاو دی معبود کتبان دی بندلے دا امام پیغمبر دا علیہ دا خلیفہ دا زائناس دا احترام کر بس دا علیہ پسر میں دروبہ کلی اوقات میں بخشو کر روما عجیبہ واقعاتا لدین عبرت اکستل پکاوی دا علماء و احترام ساتل دا غیب رناول کول پدی غرزوندی سی انہو عالم سی دایا علم دا او دی نبی اسلام دا حدیث دا یو استاذ و خادمی دا دی علی احترام کول دی جنت زریعی و چاہتا جوڑے گی دا یو او دا مسلط دی معلومی گی دا برزق زندگی دی بان خلق رپارا دیر اعلا قیمتی وی او دا مسئلہ ہم سی و سرینی کامال
نیک اراده وي الله رب العزت هغې ته ثواب ورکوي. الله پاک جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب وګرځي. د فیض المدارس د مدرسې لپاره دی وایي چنده غواړو. د پکتیا ولایت څخه د چاندې لپاره طالبان رالیږل شوي دي. نو هیله ده چې خپلو مقتدیانو باندې په اخلاص سره د چاندې لپاره غږ وکړئ. نو دا چانده په دې ډول باندې ورکول، مدارس سره کومک کول، سیدان د احادیثو خدمت وي او د الله د کتاب او د هغې په سلسله کې دا خدمتونه وي. انشاءالله الله دې تاسو ته قبلوي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. باخلاص سره الله دې ګناهونه معاف کړي، الله دې مقصرات معاف کړي. الله عظیم مجموعه ده، خدای پاک د مسلمانانو د عظیم منځونه قبول کړي. الله پاک جل جلاله د جمیل قبول وګرځي. یا رب العالمین څومره چې د جمیل مسکی او قبول کړي، د عام زندګي الله قبول وګرځي. حاجیان راغلي دي وزیر براسي، الله ټول سره راغلي دي هغې راته خدای پاک قبول کړي. الله پاک جل جلاله څومره چې پاتې دي راځي هغې سفر د عافیت وګرځي، په خوشحالي باندې الله پاک راورسوي. الله دې هغې حج قبول وګرځي، خدای مقبول ورته وګرځي، خوشحالي ورته نصیب وګرځي. الله پاک جل جلاله عمل کولو توفیق ورته نصیب وګرځي. څوک چې نه دي تللي الله پاک هغې ته توفیق نصیب وګرځي. الله مسلمانانو ته خوشحالي نصیب وګرځي. څومره مسلمانان ته تعلیم وکړي الله پاک هغې دې وساتي. څومره مظلومان یې الله پاک جل جلاله رب العالمین ته د هغې حفاظت خدای پاک وکړي. و چا ناجایز مقدمات ناجایز